نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. جناب محترم وزیر صاحب او محترم معین صاحب، دارنګې د وزارت رئیسانو محترمینو او د کابل د ښار محتسبینو علماء کرامو، د امر بالمعروف د وزارت کارمندانو او مهمانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم علماء کرامو، دارنګې عام کارمندانو د وزارت، غواړم چې یوه خبره سره شریکه کړم. الله جل شانه دې اول ماته د خو بیانولو بیا د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او بیا د الله جل شانه تاسو ټولو ته پرې د عمل کولو توفیق در نصیب کړي. محترم علماء کرامو او د وزارت کارمندانو او میلمنو، د سیرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا جلسې چې نن سبا الحمدلله د افغانستان په هر ولایت کې شروع دي، روانې دي، او نن الحمدلله زموږ او ستاسو په وزارت کې هم دغه پروګرام روان دی. الله جل شانه دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. د دې جلسو مطلب او مقصد څه شی دی؟ غواړم چې یوه خبره سره دا شریکه کړم. محترمو، خصوصا کارمندانو، د علماو نه ماسوا کارمندانو، د دې جلسې مقصد هدف مهم دا دی چې زموږ عام مسلمانان په دې جلسه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه ځان خبر کړي، د هغه سیرت او د صورت نه ځان خبر کړي. دا جلسه چې جلسې په مختلفو ولایاتو کې روانې دي او کیږي، هدف د امر بالمعروف د وزارت هم دغه دی چې دا جلسې د عام مسلمانانو لپاره مثال دی او مدرسې دی. ځکه عام مسلمانان نشي کولی چې په دې عمر کې مدرسې ته لاړ شي او دې نه بعد علم وکړي. نو د امر بالمعروف وزارت مقصد هم دغه دی، د علماو مقصد دغه دی چې عام مسلمانان دې جلسو ته راشي او په دې پروګرامونو کې شرکت وکړي او ځان د نبی علیه الصلاة وسلام د اخلاقو نه، د هغه د تاریخ نه، د هغه د سیرت نه، د هغه د صورت نه ځان خبر کړي. ځکه زموږ او ستاسو خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یوازې پیغمبر نه و، بلکې د پیغمبرۍ سره هغه بادشاه هم و، د پیغمبرۍ سره هغه مجاهد هم و. موږ او تاسو به د هغه د تاریخ نه او د هغه د سیرت نه ټول هغه کارونه زده کوو چې موږ او تاسو سره مخامخ یو. زما او ستا اخلاق به په خپل کور کې د خپل بیبي سره څنګه وي، زما او ستا اخلاق به د خپل اولاد سره څنګه وي، زما او ستا اخلاق به د خپل همسایه ګاونډي سره څنګه وي، زما او ستا اخلاق به د خپل کارمندانو سره څنګه وي. دا به موږ د نبی علیه الصلاة وسلام د تاریخ نه زده کوو، ځکه هغه بادشاه هم و. نبی علیه الصلاة وسلام په احادیثو کې دا خبره راغلی، علماء کرام تشریف فرما دي، د عوام به په خپلو کورونو کې د خپلو زنانو سره، د خپلو مور او پلار سره، د خپل اولاد سره د کومو اخلاقو نه کار اخلي. په دې جلسه کې موږ دا زده کوو د علماو د خولې نه. او دارنګې د امر بالمعروف د وزارت څومره محتسبین چې دي، هغه په دې باندې مکلف دي چې هغه به د افغانستان په هره ولسوالۍ کې خپل ګران ملت ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت او صورت بیانوي. دا جلسې دې دپاره کیږي. محترمو کارمندانو، لہذا چې کله د جلسې مطلب او مقصد دا شو چې زموږ مسلمانان د نبی علیه الصلاة وسلام سیرت او د صورت نه ځان خبر کړي. نبی علیه الصلاة وسلام جهاد په کوم شکل کې و، نبی علیه الصلاة وسلام حکمرانی په کوم شکل کې وه، نبی علیه الصلاة وسلام په مدینه منوره کې د مسلمانانو سره او د نورو خلکو سره چې یهودیان وغیره هلته اوسېدو د هغو سره کوم اخلاق و. زموږ محتسبین په دې مکلف دي چې هغه به خپل ګران مسلمانانو ته هغه بیانوي. او د نبی علیه الصلاة وسلام د سیرت دا جلسې په هر میاشت کې بیانولی شي، په هر میاشت کې موږ دا جلسې جوړولی شو. لیکن یوه خبره ده
چې په دې میاشت کې موږ په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې دا جلسې دا پروګرامونه جوړ کړ. هدف هم دغه دی چې زموږ مسلمانان د ګران افغانستان ملت مسلمانان ځوانان په دې باندې پوه شي چې نبي علیه الصلاة وسلام په دې میاشت کې دنیا ته تشریف راوړی دی. دا هم هدف دی. نو د نبي علیه الصلاة وسلام تاریخ سیرت موږ په هره میاشت کې بیانولی شو. په میاشت کې 4 جمعې په هره جمعه کې بیانولی شو. په هره جمعه کې 7 ورځې په هره ورځ کې بیانولی شو. په ورځ کې 4 ساعته دي په هر ساعت کې بیانولی شو. لیکن مقصد هم یو دغه دی چې دا زما اواز محتسبین تاسو ورسوئ. ځکه ډېر خلک داسې وي چې د نبي علیه الصلاة وسلام د سیرت دا جلسې څه باره کې کېږي. تاسو به جواب دا ورکوئ چې موږ خپل مسلمانان په دې باندې پوهول غواړو چې نبي علیه الصلاة وسلام په دې میاشت کې دې دنیا ته تشریف راوړی دی. دا هم هدف دی او عقیده هم دا ده، سوچ او فکر هم دا دی، علم هم دا دی چې د نبي علیه الصلاة وسلام سیرت په هره میاشت کې بیانولی شو. د دې وجې نه محترمو خاص کر خپلو محتسبینو ته ستاسو دا مکلفیت دی، تاسو مسئولین یې. ستاسو د نبي علیه الصلاة وسلام سیرت، اخلاق، صورت دا په هر ځای کې او خصوصا د کابل ښار محتسبینو ستاسو دا مکلفیت دی چې ستاسو د نبي علیه السلام د اخلاقونه مسلمانان خبر کړئ. ای محتسبینو دا ستاسو ذمواري ده چې تاسو د هر وزارت ته لاړ شئ، هر ولایت ته لاړ شئ، په هره ولسوالۍ کې چې محتسبین دي تاسو خپل د حکومت هغه کارمندان چې د امارت اسلامي افغانستان کارمندان حسابیږي، د امارت د افغانستان نه تنخواه اخلي، په دې باندې پوه کړي چې ای زما کارمنده، ای زما ولسواله، ای زما وزیر صاحب، ای زما قاضي صاحب، ای زما قومندان صاحب، نبي علیه الصلاة وسلام په سیرت کې تا زده کړې ده چې هغه په خپله بادشاهي څنګه کړې وه، د هغه رویه، د هغه اخلاق به د خپل رعیت سره څنګه و. ای محتسبینو دا ستاسو کار دی. تاسو به خپل مجاهدین په دې باندې پوهوئ چې د نبي علیه الصلاة وسلام اخلاق د خپل رعیت سره څنګه و، د خپل امت سره څنګه و. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، خلفای راشدین ټول له واخله د هغوی رویه د خپل رعیت سره څنګه وه. ای محتسبینو د کابل د ښار دا ستاسو ذمواري ده، دا مسؤلیت ستاسو دی چې تاسو به هر وزارت ته ځئ، د هر وزیر سره به کښېنئ، د هر ولسوال سره به کښېنئ، د هر والي سره به کښېنئ، د هر قاضي سره به کښېنئ او په دې به یې خبروئ چې د نبي علیه الصلاة وسلام بادشاهي څنګه وه. دا د سیرت د جلسې فواید دي چې موږ او تاسو پکې زده کړو او بیا نور هغوی ته بیان کړو. برادران محترم، اما مقصد جلسه سیرت نبی صلی الله علیه وسلم امی است که ما و شما در این جلسه یاد بگیریم که اخلاق نبی علیه الصلاة وسلام چه رقم بود، کت همسایه خود و کت کارمندای خود و اخلاق حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کت کارمندای خود چه رقم بود که ما و شما را امیر یاد بگیریم و او را عملی کنیم. ما شما کارمندان امارت اسلامی افغانستان هستیم، برای ما و شما مسئولین هستیم که ما و شما عمومی حکمرانی که میکنیم در افغانستان به مطابق قرآن و حدیث بکنیم. اینطور حکمرانی نکنیم که مخالفت قرآن و حدیث باید. ما و شما حکمرانی میکنیم به دلهای مردم بکنیم، نه به سر مردم. این حکمرانی است. دل مردم بگیریم. ای محتسبین شهر کابل، این مسئولیت شماست که شما در وزارتهای امارت اسلامی افغانستان امو کارمندان که منجا است امو سخن برش بگو بزن که مسئولیت ما و شما چی است. نبی کریم صلی الله علیه و سلم چی گفته؟ چی رقم حکمرانی ما و شما بکنیم؟ لہذا محترمو فارسی می سره ګور کې خپې مې ولا ماتې کړي خفه نشي. نو خبره دا ده چې موږ او تاسو به چې د قرآن او حدیث مطابق خپله حکمرانی وکړو. اخرنۍ خبره دا ده محتسبینو ته وایم ځکه دا یو موقع ده
اے محتسبینو بار بار مې دا خبره تاسو له کړې ده، بیا هم دله کوم، او خصوصا د وزارت کارمندانو، تاسو د امر بالمعروف په وزارت کې اوسېږئ، تاسو هر یو مسؤلی، تاسو باندې امر بالمعروف کول فرض عین دی. علماء کرام موجود دي، په امیر المؤمنین باندې امر بالمعروف فرض عین دی. دغه رنګیز منګه فقهي جزیه همدغه ده چې کوم کسان دې کار دپاره وضع شوي دي په هغو باندې فرض عین دی. لہذا تاسو مسؤلین محتسبینو، ستاسو به د امارت اسلامي افغانستان د هر یو مجاهد ته، د هر یو مسؤول غوږ ته دا خبره رسوئ چې موږ او تاسو به حکمرانی د قرآن او د حدیث مطابق کوو. د نبي علیه الصلاة والسلام چې کوم حکمرانی کړې ده، خلفای راشدینو کوم حکمرانی کړې ده، د هغې مطابق به کوو، او په خلکو باندې به دروازې نه بندوو. اخرنۍ خبره، دا خبره به تاسو هر یو مسؤول ته ورسوئ، د امارت هر یو مسؤول ته دا خبره ورسوئ چې په خپل رعیت باندې تاسو د وزارتونو دروازې مه بندوئ. دا د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق دي، دا د نبی علیه الصلاة والسلام بادشاهي ده، هغه نه موږ دا زده کړې ده. د هغه په حدیث کې هم دا زده کړې ده چې مسؤول حکمران به په خپل رعیت باندې دروازې نه بندوي. ای محتسبینو، دا ستاسو ذمهواري ده، تاسو به د امارت هر یو مسؤول ته دا خبره رسوئ، او د دې رسنۍ د لارې زه د افغانستان تمام مسؤلینو ته دا حدیث بیانوم مختصر چې تاسو په خلکو دروازې مه بندوئ، خپل رعیت دروازې بندې نه کوي، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم حکمران، مسؤول، کوم وزیر، کوم والی، کوم ولسوال، کوم قمندان هغه په خپل رعیت باندې دروازې بندوي، الله به د خپل رحمت دروازې په هغه بندې کړي. وما علینا الا البلاغ.